دوستانو نن سبا که څوک چاته نصیحت کوي یا ورته وایي چې ناروا کارونه مه کوئ، فحاشي او حیاشي مه خپروئ او تل الله پاک ته توبه کوونکي اوسئ، نو خلک په هغه انسان پسې ټوکې کوي چې د ځان نه یې راته قاضي جوړ کړی. خو دوستانو اوس چې تاسو سره کومه واقعه شریکوم نو تاسو به هم وایئ چې بالکل نن سبا تش په نوم مسلماني پاتې ده او که الله پاک ته مو توبې ونه ویستې نو ډېر سخت حالت سره به مخ شو. دوستانو په همدې باره کې یو ډېر دردونکی خبر در سره شریکوم چې د پاکستان د پنجاب په قصور علاقه کې د مشهور فاست فود د یو هوټل نه یو برګر کور ته یوړو او غوښتل چې په کور کې وخوري. کله چې کور ته ورسېدو او هغه ځان تیار کو او د برګر خوراک یې شروع کو نو د خوراک په دوران کې دغه کس ته محسوسه شوله چې خولې ته یې د هډوکي غوندې سخت سیز راغلی دی. کله چې هغه چک کو نو هغه د انساني لاس یوه ګوته وه. کله چې هغه دغه راوویسته نو ولیدل چې په هغې پسې د ګوتې نوک هم نښتی دی. د همدې په دوران کې چې کله هلک دا هر څه ولیدل نو په هغه باندې څه چل وشو او نږدې هغه د بېهوشۍ حالت ته ورسېدو او هغه بیا هسپتال ته منتقل کو ځکه چې د هغه حالت ډېر زیات خراب و. په همدې حالت کې پولیس او د فود اتارټي یعنې د خوراک محکمه دواړه راغلل او د دغه واقعي انویسټیګیشن یې کړی دی او په همدې باره کې دغه رسټورنټ مکمل بند کړی دی یعنې سیل کړی دی او نمونې اخیستل شوي دي او د دغه ګوتې پیژنګلو او ټیسټونه روان دي. خو دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دغه ګوته د یو ځناور نه وه نه د بل کوم څیز وه، دا د یو انسان ګوته وه او د انسان د لاس نوک هم پکې موجود و. نو دوستانو زما د دې ویډیو مقصد دا و چې دا خو زمونږ مسلمانانو د عملونو حال دی. که په موږ باندې وباګانې راځي یا نور مرضونه راځي نو معلومه خبره ده چې الله پاک ډېر زیات خفه شوی دی ځکه چې زمونږ عملونه خراب دي. قدرمنو دوستانو د دې ویډیو مقصد مې دا و چې الله تعالی دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته د صحیح زندګۍ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اصولو باندې د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي او پاک رب دې موږ د دغسې ناروا کارونو نه وساتي او الله پاک دې زموږ ستاسو ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. که ستاسو د زړه هم دا دعا وي نو په کمنټ کې راته امین خامخا ولیکئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له هر قسم حالاتو او د نړۍ د معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل خلک لیک همدا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په الله مسپارم، د الله په امان.